السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جړز د کرکټ په اړه باندې مې څو تازه او مهم معلومات تر تاسو پورې راوړي دي. ویډیو تر پای راسره وګورئ. زیرې د 2023 کال نړیوال جام افغانستان ته راوړي. د یادو سترو سیالۍ تاریخي جام افغانستان ته د سپټمبر په 8 په 8 نیټه افغانستان ته راوړي. هیوادوال بیا له نږدې څخه وګوري. د یادونې وړ چې دغه جام د هیواد په بېلابېلو ولایتونو تاریخي سیمو کې نندارې ته وړاندې شي. د دې سترې نندارې لپاره بېلابېل هیوادوال شیبې شماري. او بل افغان لوبډله که په دویمه ورځنۍ لوبه کې بنګلادیش ته ماتې ورکړه، نو افغان لوبډله به یو نوی ریکارډ هم جوړ کړي. په تېرو 8 کلونو کې به دویمه لوبډله شي چې په بنګلادیش کې بنګلادیش ته ماتې ورکړي. بنګلادیش په خپل کور کې هند او استرالیا او سویلي افریقا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړې ده. یوازینۍ لوبډله انګلینډ چې بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده. او بل تازه خبر، نړیوال جام غوراوي سیالۍ کې نیدرلند خوندوره په زړه پورې ماته سکاټلند ته ورکړله. نړیوال جام ته ووتله. نیوزیلینډ خوندور کرکټ وکړي. افغانستان کم مینهوال لري. ډېر ورته مبارک وي. او بل د بنګلادیش نامتو کرکټر تمیم اقبال د نړیوال کرکټ سره مخه وکړله. تمیم اقبال په سترګو کې اوښکې هم ولاړې وې. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.